سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو زده کوونکو د سی ام ډي کورس آی تھنک 340مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ خبرې کوو چې څنګه زموږ پارټیشن سټایل MBR وي GPT ته څنګه واړو how to convert MBR partition style to GPT partition style without losing data and without using any third party software. معنا څنګه موږ کوي شو چې MBR partition style چې already operating system په کې را انسټال دی څنګه دا موږ GPT ته واړو خو ډیټا باید هم زموږ لاس نشي او د دې ترڅنګ موږ باید هیڅ کم درنګړی سافټویر ونه کاروو بعضې خلک آیومي پارټیشن کاروي بعضې خلک مینی پارټیشن ویزټ کاروي مګر دا کار به موږ د وینډوز 10 کې بلټن یو ټول راځي چې تقریبا 1703 نو وروستنی چې کوم ماډل موږ سره دی وینډوز 10 لیټسټ په دې کې بای ډیفالټ مایکروسافټ دا ټول ورچولی دې ټول ته وایي MBR to GPT tool دا بلټن په سیستم 32 کې فولډر کې یو پروت ټول دی چې دا غځې به ان شاء الله موږ اکسس کوو دا کار به کوو ملګرو په دغه ټول باندې به زه دلته تاسو صرف MBR partition style GPT ته واړم تاسو یې پریکټیکل وښایم مګر که تاسو غواړئ چې دغه ټول باندې بیخي ډېر ښه پوه شئ او دا څنګه کار کوي ولې دا کار موږ کوو نو دې لپاره تېرې ویډیو کې ما ویل زموږ کورس دی وینډوز ټربل شوټینګ هغه ته لاړ شئ او هغې کې انشاءالله د پوره توضیحات شته اول که تاسو دا پوهېږئ ملګرو دا زه کمپیوټر زه وګورم چې دا کوم پارټیشن سټایل سپورټ کوي صحیح شو زه به راشم ډیسک منیجمنټ ته دا کمپیوټر دی ورچوال کې دی ما سره زه به دا وګورم چې دا تاسو ته زه وښایم چې کوم پارټیشن سټایل دی ولیوم ګورئ ماسټر بوټ ریکارډ دی MBR دی که نه نو MBR ځکه دی چې تاسو ته معلومیږي چې دلته ګوره ایکسټینډډ پارټیشن او د ایکسټینډډ پارټیشن په داخل کې لاجیکل پارټیشن یوازې MBR کې جوړیږي که زه راشم هلته سرچ کې MSN په هم ولیکم تاسو دلته راشئ وبګورئ چې دې بایوس کم یو دی بایوس موډي لیګسي دی تاسو پوهېږئ ملګرو چې کوم لیګسي بایوس دی په هغه کې یوازې MBR سپورټ دی کوم چې UEFI پارټیشن وي UEFI بایوس وي په بخښنې سره ملګرو هغې ته به تاسو وینډوز په کم موډ کې را انسټالوئ په GPT کې ګورئ ملګرو اوس خبره داسې ده که نه چې داسې یو کمپیوټر چې هغه UEFI سپورټ ولري نو د په خاطر چې هغه بیکورډ کمپیټیبلیټي شي هغې CSM موډ هم اچولی دی کمپیټیبلیټي سپورټډ ماډیول معنا دا چې UEFI لري خو تاسو یې کولی شئ لیګسي په توګه هم استعمال کوئ لکه تاسو اوس وینډوز 7 استعمالوئ هغه یوازې په MBR پارټیشن کې را انسټالیږي نو خیر دا موډ سره استعمال کوئ اوس رو خبره GPT موډ ته روانه ده اوس خیر دواړه موډ استعمالیږي اوس وینډوز 7 کې سټریکټلی په بخښنې سره وینډوز 11 کې سټریکټلی دا ویل شوي دي چې تاسو به یوازې وینډوز 11 به تاسو یوازې په GPT پارټیشن سټایل کې را سپورټ کوئ ځکه GPT پارټیشن سټایل ډېر زیاتې ښېګڼې لري چې هغه دلته نشم ویلی ښېګڼې بیخي ډېر زیاتې دي نو ورو موږ په دغه طرف ورځو اوس خبره دا ده که تاسو سره یو کمپیوټر کې لکه دا کمپیوټر دی دا UEFI هم سپورټ لري او بایوس هم سپورټ لري لیګسي بایوس مګر دې کې تاسو اپریټنګ سیسټم په اول ځل را انسټال کړی دی په MBR کې او تاسو له موډ قصدا لیګسي ته اړولی دی نه وي پېښ شوي نو تاسو دې کې UEFI شته چې UEFI شته لیګسي ته څه اړتیا تاسو استعمالوئ دلته اوس د دې MBR پارټیشن سټایل باید GPT ته چینج شي چې کله دا GPT ته چینج شو بیا به لاړ شو د بایوس نه به دا لیګسي څه شی کوي دا به UEFI کې ځکه د GPT پارټیشن سټایل یوازې UEFI لوستلی شي اوس خبره دا ده چې دا یا په تھرډ پارټي سافټویر کېږي چې سافټویر به یا پیډ وي یا تاسو په انټرنټ نشئ پیدا کولی داسې او یا به داسې کېږي د انسټالیشن پر مهال تاسو دا ټول پارټیشنونه فارمیټ کوئ ډیلیټ کوئ ختموئ به سر نو پارټیشن کوئ بیا خپله GPT ته وړي نو دواړو طریقو کې موږ سره ډیټا لوس کېږي یا موږ پازیابېږو نو مایکروسافټ بلټن تاسو ته یو ټول درکړی چې صاحبه MBR to GPT دا ټول استعمال کا د ده په واسطه ته کوی شي دا خپل سیسټم ته څه کې د MBR نه GPT ته واړئ اوس به انشاءالله تاسو ته زه پریکټیکل دا وښایم خو دا ټولس ملګرو زه دلته ډېرې خبرې نه کوم تاسو ما ویل چې هغه زموږ بل کورس ته لاړ شئ هلته ما پوره خبرې کړي دي یوه خبره دا د ټول دپاره ګوره دا اوس MBR دی که نه دا یو دوه درې پرایمري پارټیشن لري یو ایکسټینډډ لري په هغه کې لاجیکل دی د دې ټول دپاره به اول موږ ویلیډیټینګ کوو ویلیډیټینګ دا معنی چې ته وګوره آیا دا MBR GPT ته په رښتیا هم اوړي که نه اوړي نو ګورئ ملګرو کله چې تاسو سره د درې پارټیشن نه باید پرایمري پارټیشن نه باید په MBR کې زیات ونه اوسي که نه بیا نه کنورټ کېږي او په دې کې باید لاجیکل پارټیشن هم ونه اوسي او ایکسټینډډ هم ونه اوسي دا به تاسو پریکټیکل وښایم صحیح ده اوس دلته تاسو ګورئ دا په MBR کې تاسو ته څنګه معلومیږي ګوره سیسټم ریزرو دی ESP یا UEFI پارټیشن شته پکې نه نشته پکې نو دا به انشاءالله اوس جوړ شي چې کله دا کمانډ زه وکاروم زه به راشم CMD ته
اول به تاسو زه دا کمانډ وکاروم ګوره چې لږ غلطي ورکړي تاسو پرې پوه شئ چې دا ویلیډیشن کوي ګوره که زه راشم ډیسک پارټ کمانډ وکاروم ملګرو یا لیس ډیسک ګوره جی پی ټي ته ستوری نشته معنا دا ام بي آر ساده ام بي آر کې دی ملګرو ګوره کمانډ داسې دی او د دې تاسو کوم ډیسک چې اړوئ د هغې نمبر هم تاسو ته پکار دی ډیسک 0 دیز نن تاسو معلوموی شئ دلته هم تاسو ته معلومیږي په دې نه ایگزیکټ شمه کمانډ دا ټولز دی ملګرو ام بي آر ټو جی پی ټي دا ټول دی ام بي آر ټو جی پی ټي بیا به یو سلش وکارئ معنا ویلیډیټ اول زه ویلیډیټ کوم سلش ویلیډیټ کم ډیسک دی ډیسک 0 سلاش څه کوم فل الاو فل او اس ټول اپریټینګ سیستم زه اړوم دې کې اپریټینګ سیستم دی راسي داخل کې دی نو دا چې زه انټر کوم ملګرو ګوره ویلیډیټینګ ماته ووایي چې ډیسک لی آوټ ویلیډیشن فیل فور ډیسک 0 تاسو ته مه ویله چې دریو نه پارټیشن باید زیاتې ونه اوسي پرایمري او ایکسټنډډ او لاجیکل باید ونه اوسي زه به دا ډیلیټ کوم مکمل څنګه مو خوښه ده دا چې مکمل څه کوم دا پارټیشن چې کوم دی دا به هم زه ډیلیټ کوم تاسو یادېږي تېر ویډیو کې دا کار مونږ کړی و که نه ډیلیټ پارټیشن او دا د سی ډرایو ځای دی بېرته به د سره زه ایکسټینډ کوم معنا درې پارټیشن که واوسي مشکل نشته خو درې پارټیشن چې زیاتېږي او یا لاجیکل مونږ سره وي نو هغه به مشکلات جوړوي ملګرو تاسو مخکې دی نه چې کنورټ کمانډ وکاروئ ګوره کمانډ دوه کمانډ دي اول دا د ام بي آر ټو جی پی ټي سلاش ویلیډیټ سلاش ډیسک 0 الاو فل او اس صاحب دا ډیسک 0 ګوره لږې ویلیډیټ کا چې آیا دا رښتین د ام بي آر نه جی پی ټي ته اوړي که نه اوړي مخکې نه اوړي ځکه تاسو ته مه وویله چې دغه مشکل ورکوي که تاسو غواړئ چې دا نور کم داسې رولز دي چې ام بي آر ټو جی پی ټي دپاره هغه باید واوسي دلته یې نشم تشریح کولی ملګرو هلته مې تیار تشریح کړي دي په بل کورس کې وینډوز ټربل شوټینګ کې اوس انټر کا ګوره ویلیډیشن کمپلیټ سکسسفولي معنا تاسو دا کار کیږي وای کا نو اوس بل کمانډ دا دی ملګرو چې ام بي آر ټو جی پی ټي دا کمانډ دی صرف او صرف د ویلیډیټ نه دی ویلیډیټ ته به راشئ دلته بولي کې کنورټ کمانډ داسې دی ام بي آر ټو جی پی ټي ټول باندې کنورټ کړه ته ډیسک 0 او واړوه دا به تاسو ته خواري شروع کړي ګوره یو پارټیشن خپله جوړئ تاسو پوهیږئ چې په ام بي آر کې یو فای پارټیشن نشته مګر په یو اف آی کې شته نو دا به په خن سره په جی پی ټي کې دا به اوس جی پی ټي دپاره ګوره ای اف آی ای اس پي پارټیشن یې جوړ کړو اوس تاسو ته یو خبر هم کوي چې بیفور د نیو سیسټم کن بوټ پراپرلی یو نیډ ټو سویچ د پرایمویر ټو بوټ ټو د یو اف آی ګوره مخکې پارټیشن چې شی و ام بي آر او ما ورته بایوس هم لیګسي کړی اوس چې دا جی پی ټي شو نو راتلونکي ځل چې کمپیوټر ریسټارټ کوي دا به ګوره لیګسي ده لیګسي د جی پی ټي نه هېڅ کله هم اپریټینګ سیسټم نشي رالوډ کولی نو برای مهرباني بایوس ته دې لاړ شو بایوس موډ دې چینج کړه یو اف آی دا تاسو پریکټیکل هم ښایم اوس ګوره ملګرو راشه دا پېره اوس چینج وګوره چې وشو که نه ډیسک پارټ لیس ډیسک ګوره جی پی ټي ته ستورې راغلی او هېڅ اپریټینګ سیسټم هم لوز نه شو ډیټا هم لوز نه شو هېڅ هم ونه شو معنا جی پی ټي ته چینج شو دلته لږ راشم ګوره لی آوټ چینج شو که نه یو ځل زه دا دې نه ووځم بیا ډیسک منیجمنټ ته راشم ګوره 500 ام بي ځای دا دی چې سیسټم پرایمري پارټیشن دی دا د ریکوري دپاره وي او 100 ام بي دا دی دا اف آی سیسټم پارټیشن دی فکر مشته او که دلته رایټ کلیک زه وکړم او پراپرټیز ته راشم والیوم ته راشم جی پی ټي پارټیشن سټایل شوی خو ګوره که دا کمپیوټر اوس ملګرو ګوره دا اوسه پورې دغه کې و ام بي آر کې و نو زما د کمپیوټر بایوس موډ هم لیګسي دی هېڅ مشکل نشته خو اوس دا جی پی ټي شو ای تاسو ووایئ دا به لیګسي رالوډ کړی شي زه یې لږ ریسټارټ کوم خو د ریسټارټ نه مخکې که د سره زه وګورم زما د کمپیوټر سره چې دا سی ډي میډي ته اخوا کړم چې هغې نه بیا وینډوز رالوډ نه کړي رایټ کلیک سیټینګ سی ډي ډي وي ډي دا کمپیوټر به زه ګول کړم چې دا سی ډي ډي وي ډي ته اخوا کړم بیخي به شټ ډاون کړم څنګه مو خوښه ده اوس به ګوره ملګرو د پارټیشن سټایل جی پی ټي شو چې جی پی ټي شو اوس به لیګسي بایوس دا نشي رالوډ کولی ښه لیګسي بایوس به دا نشي رالوډ کولی زه تاسو اوس پریکټیکل دا وښایم ځکه تاسو دا دوه خبرې خو زده کړئ ملګرو لیګسي بایوس ام بي آر پارټیشن سټایل به ریډ کوي یو اف آی بایوس جی پی ټي پارټیشن سټایل به لوډ کوي نو چې ته جی پی ټي کاروې بایوس به ورته یو اف آی کوې که نه حتما ښکاره خبره ده زه به اوس لږ دا کمپیوټر ګول شو زه به سیټینګ ته راشم دا سی ډي به ترې اخوا کړم ګورئ راځئ اوس دا کمپیوټر چالان کړم
دا به دا اپریټینګ سیستم نشي رالوډ کولی، حالانکه اوسه پورې رالوډ کوله اوس یې نشي، ځکه یې نشي چې هلته جی پی ټي شو، فکر مو شته، او دلته اوس هم لیګسي دی. نو دا به کوم ځای نه کوو، سیټینګ ته به راځئ، په ریل کمپیوټر کې خو به F2 ته ځئ، هلته به که ډیل کمپیوټر کاروئ هلته به ورته د بایوس موډ لیګسي نه یو ایف آی ته اړوئ. دلته داسې کېږي چې آپشن ته به راشي، ایډوانس ته به راشي، ورته بایوس دی، دا به زه د یو ایف آی انتخاب کوم، خو اوس دا کمپیوټر رن دی ځکه اجازه نه راکوي. لیټ می شٹ ډاون مای کمپیوټر. اوس راشه رایټ کلیک وکړه، سیټینګ ته راشه او په سیټینګ کې راشه آپشن ته، په آپشن کې ایډوانس، په ایډوانس کې ګوره یو ایف آی وکاروه او اوکې کړه. نو موږ جی پی ټي ته واړو که نه، اړتیا لیدل کېږي چې ورته بایوس ورته یو ایف آی کې، ځکه د جی پی ټي او د یو ایف آی یارانه ده، او د لیګسي بایوس او د ام بي آر یارانه ده، د هر چا یارانه وي که نه. ملګرو یو بل کمانډ هم شته چې د هغه په ترو هم دا کار کېږي، چې هغه تاسو دلته ولیکم. دا کمانډ دی کنورټ ام بي آر. که غواړئ جی پی ټي ام بي آر ته واړئ، دا کمانډ دی کنورټ جی پی ټي. که غواړئ ام بي آر جی پی ټي ته واړئ، خو په دې کمانډ سره ټوله ډیټا لوز کېږي. تاسو که یو ایس بي پلګ کوئ که نه ام بي آر کې، دا غواړئ جی پی ټي ته کنورټ کوئ، کنورټ جی پی ټي کمانډ وکاروئ، سلیکټ ډیسک کلین او بیا دا کمانډ وکاروئ. صحیح ده؟ نو په دې سره ټوله ډیټا لوز کېږي. اوس ګوره ملګرو، تاسو دا اپریټینګ سیسټم دی، دا رالوډ دی په سی ډرایو کې، او ته غواړې دا ټول ډیسک کنورټ کړي جی پی ټي ته، دا دلته نه کېږي. ولې؟ ځکه الریډي دا اپریټینګ سیسټم رن دی که نه. نو که د کمانډ په واسطه ته خپل ټوله ډیټا غواړې ختمه شي، اپریټینګ سیسټم هر څه بیا ترتیبات برابر ختم شي، نو اپریټینګ سیسټم هم لوز کېږي، سی ډرایو د ټولو ډرایوونو ډیټا به ځي، خو دا د رننګ اپریټینګ سیسټم پر مهال نه کېږي. ته بیا داسې کار کوي چې یو ایس بي وپلګ کړې، د هغه په ترو باندې تاسو پوهېږئ بوټیبل یو ایس بي به وي، او هغه ریکوري انوایرمنټ ته به ځئ، هلته به سی ام ډي اکسس کوئ، نو هلته به دا کمانډ کوئ شي، ځکه هلته اپریټینګ سیسټم تیار نه وي رن. دلته دا کار نه کېږي، په رننګ اپریټینګ سیسټم کې نه کېږي. مګر په دې دوه کمانډونو تاسو کولی شئ ایکسټرنل هارډ ډسک دی یا تاسو یو ایس بي دا د ام بي آر نه جی پی ټي ته چینج کړئ، ډیټا به یې ټوله لوز کېږي. د رننګ اپریټینګ سیسټم دا کار نه کېږي، ځکه تاسو دا اپریټینګ سیسټم رن دی. دا لیکن څنګه ته دا ورته تاسو څنګه کاروم، دا کمانډ څنګه کاروئ، ځکه ته ټول تاسو ته چې دا کنورټ ام بي آر یا جی پی ټي کمانډ په واسطه ټوله ډیټا لوز کېږي، نو ستا د سی ډرایو ډیټا هم لوز کېږي. نو دلته خو د اپریټینګ سیسټم د سی ډرایو نه رالوډ دی، په ریم کې پروت دی، نو دا کار ته څنګه کوي، نه کېږي. نو دا به هله کېږي ته ریکوري انوایرمنټ ته لاړ شي، هلته ته شفټ F10 وایي، سی ام ډي هلته اکسس کړي، او چې هلته بیا دا کمانډ وي بیا دا کار کېږي، ځکه هلته اپریټینګ سیسټم نه وي رالوډ. اوس به انشاءالله موږ چیک وکړو چې موږ بایوس موډ یو ایف آی ته چینج کړو، پارټیشن د بایوس موډ به یو ایف آی ته د خپل بایوس سیټینګ ته به ځي، هغه ځای چینجېږي. صحیح ده؟ F2 کمانډ F2 بټن چې ته ووایې د هر کمپیوټر دپاره ډفرنټ، د ډیل دپاره F2 ده، نو هلته به ورشي او بایوس موډ به ورته سمپل یو ایف آی کې، او پارټیشن سټایل خاص یې موږ ام بي آر ټو جی پی ټي ټول باندې وکړو. نو زیاتره وخت کې داسې اړتیا لیدل کېږي ملګرو چې موږ ام بي آر نه جی پی ټي ته څه شو، خو هېڅکله هم دا څوک نه خوښوي ملګرو. اوس تاسو وایئ چې داسې کوم کمانډ هم راته وښایي چې جی پی ټي نه بېرته ام بي آر ته لاړ شو وداوټ لوزینګ ډیټا. دا مایکروسافټ د مشکلاتو له وجې را جوړ کړو. اوس ته جی پی ټي کاروې، اړتیا بیخي نشته چې ته دې ام بي آر ته لاړ شي. صحیح ده؟ دا ام بي آر د مشکلات داسې وي چې موږ جی پی ټي ته په دې خاطر ځو چې دا کمپیوټر یو ایف آی سپورټ لري، خو موږ اول سره نه لیګسي کارولې ده، وینډوز هم ورته ام بي آر کړی راکې مو کړی، نو هلته داسې کېږي. صحیح ده؟ اوس به تاسو زه دې معلومات وښایم. یوز ایس لکه کمپیوټر لوډ کوي، MS info system information. دلته ملګرو که راشو ګورو، ګوره بایوس موډ چې شو یو ایف آی، تاسو خپله وکتو، او دا مې د بایوس نه ورته چینج کړو که نه، لکه د نمونې په ډول ته خو ما چینج نه کړو، خو تاسو به دا بایوس نه چینجوئ ورته. او ډیسک منیجمنټ ته که راشم، نو دلته ګوره ما سره به دا جی پی ټي وي، دا مې په څه وکړو، دا مې ام بي آر ټو جی پی ټي ټول باندې وکړو. فکر مو شته؟ رایټ کلیک او پراپرټیز دین والیوم. تاسو وکتو ملګرو چې څنګه د یو کمانډ ام بي آر ټو جی پی ټي کمانډ په واسطه موږ
ام بي آر پارټیشن سټایل مکمل جی پی ټي ته وکړو رننګ اپریټنګ سیستم هر څه نوی ډرایوونه به جوړ شي ای اف آی د پاره هر څه تغیرات به برابر کړي نو تاسو دا کمانډ وکاروئ ملګرو کنورټ جی پی ټي ام بي آر کمانډ کم کاروئ دا ایکسټرنل لپاره ډیر ښه راځي او یو اس بي دا یو اس بي په خن سره یا هم تاسو یو هارد ډیسک غواړئ ام بي آر نه جی پی ټي ته واړوئ خو ایکسټرنل وی هغه به ټول ډیټا هم لوز کیږي تاسو کوئ شئ تھرڈ پارٹی سافټویر او یونی پارټیشن یا مینی پارټیشن ټول ویزټ دا شان وکاروئ صحیح ده خدای پامان